ممکن ډیرو افغانانو ته اقلیمي بدلون یوه جدي یا لږ تر لږه بیړنۍ ستونزه نه ښکاري، خو دا بلا زموږ ستاسې تر دروازو را رسېدلې ده. د لوګر سیمه ییز چارواکي وایي په دې ولایت کې د سیلابونو له کبله تر 5,500 کورونه په بشپړه توګه ویجاړ شوي، څه باندې 200 نور زیانمن شوي او په زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه شاړه شوې ده. افغانستان په نړۍ کې یو له لومړیو 10 هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلون په خاطر تر ټولو ډیر زیان ورسیږي. څومره زیان؟ د پرچیسینګ پاور پیریټي یا پی 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 په نظر کې نیولو سره یوازې په 2019 کې افغانستان د اقلیمي بدلون په خاطر تقریبا 549 میلیونه ډالر زیان لیدلی دی. دا یوازې مالی زیان وو. په همدې کال په افغانستان کې 191 انسانان د هغه پیښو په پایله کې مړه شوي دي چې د اقلیمي بدلون په اغیز رامنځته کیږي. د اقلیمي بدلون اغیزې څه دي؟ د بادغیس ولایت دغه ډاګونه تل دغه ډول سپیره او تږي نه ول. اسمان مهربانه و او د شاوخوا غرونو واوره به کری کال ویلي کېده او دغه سیمې سمسورولې. څه وشول چې د ځمکې لاندې اوبه وچې شوي دي او له پاسه د باران څاڅکي. سیلابونه، د شدیدې ګرمۍ څپې او د ریګو طوفانونه نورې هغه خونړۍ پیښې دي چې د اقلیمي بدلون له امله رامنځته کیږي. هغه سیمه چې له سختو ورښتونو وروسته پکې سیلابونه وبهیدل، په دې سیمه کې د ویر څپه خپره ده. هرې خواته خلک د مړو جسدونه لیږدوي. اقلیمي بدلون یا کلایمټ چینج اصلا دی څه شي؟ که په ساده ټکو ووایو، اقلیمي بدلون د تودوخې په اوسطه کچه کې اوږدمهاله بدلون ته وایي. دا له 1980 څخه تر 2023 پورې د مځکې د تودوخې کچه ده. دلته ګورئ چې کال په کال د مځکې د تودوخې کچه مخ پر لوړېدو روانه ده او 2023 کال خو بیخي ټول پخواني ریکارډونه مات کړل. دا بدلون په مځکه کې د انسانانو د فعالیتونو له امله رامنځته شوی دی. یو نیم سل کاله پخوا چې کله ماشین جوړ شو هغه هم په بخار باندې، نو دلته دوی زغالونه سوځول، زغاله چې کله سوځول دود تولید شو هوا ته. یو نیم سل کاله کېږي چې دود پورته ځي او بیرته راکته کېږي نه، نو د په یو نیم سلو کالو کې چې دغه اتموسفیر خو به ککړېږي که به نه ککړېږي. دا د مځکې کره ده او دا د مځکې اټموسفیر دی. د مځکې اټموسفیر او د جاذبې قوه نه پرېږدي چې دا دودونه او غازونه تر اټموسفیر د باندې ووځي. د مځکې په اټموسفیر کې زرغونکوره غازونه یا گرین هاوس ګاسز لکه د اوبو بخار، کاربن ډای اکساید، میثین، نایتروس اکساید او کلوروفلوروکاربن که څه هم له د باندې څخه د لمر وړانګې مځکې ته راپرېږدي، خو له دې خوا یوه اندازه تودوخه همدلته په اټموسفیر کې بندوي چې دا د مځکې په حرارت کې د ډېرښت لامل ګرځي. بله دا چې دا زرغونکوره غازونه د لمر وړانګې انکساروي. نو کله چې دغه ذرات په هوا کې ډیر شول، دا د لمر شعاع لومړی د لمر شعاع چې مځکې ته راځي دغه انکساروي، دغه د دې یعنې دغه د لمر د شعاع مقابل کې یو مقاومت ایجادوي، دغه یو طبقه تودوالی دلته رامنځته کېږي. اوس دا یو مثال درکړم، لکه دا برق چې په لاین کې ځي که نه، نورمال لاین هیڅ مشکل نه پې کوي، برق ځي پکې، خو که چېرته دغه ګرمۍ ته جوړ کړه او ګرمۍ کې مقاومت ورته رامنځته کړی، دلته زیاتي اوبه درته ایښي دومره ګرمۍ تولیدوي. نو دلته متناسب د دغه غازونو په اندازه باندې حرارت دلته تولیدېږي. نتیجه دا سوه چې د مځکې د تودوخې کچه اوس تر پخوا لوړه سوې ده. څومره لوړه سوې ده؟ 1.2 درجه. اوس ته به وایه چې 1.2 یا 1.5 درجه تودوخه په دومره غاو ارځي؟ داسې یو مثال لري، لکه یو کس چې کله مریض شي د هغه تودوخه پېږې څو درجې لوړېږي؟ 1 درجه یا ماکسیموم 1.5 درجه ده تبه یې. یعنې د عادي حالت کې د یو کس د تودوخه 30 درجې ده، خو چې دا د تبه ونیسي دلته به تودوخه لوړېږي 38 درجو ته او یا 38 درجو ته. نو ته اوس وینې چې دغه 1.5 درجه تبه په سړي باندې څه شی نشي راوستی. نو اوس ګواکې د مځکې ټوله کره تبې نیولې ده. یو انسان چې تبه ونیسي خو درمل به وخوري، مځکې ته به له دې تبې څخه د خلاصون لپاره څه درمل ورکول کېږي؟ یا له اقلیمي بدلون سره اوس نړۍ څنګه مبارزه کوي چې د مځکې دا تبه راکښته کړي؟ اقلیمي بدلون سره مبارزه دوه رقمه کېږي. یو دا چې دغه غازونه به ته په هوا کې کموي، دې ته میټیګیشن وایي، یو دا چې ته دغه اوسني وضعیت سره ځان جوړ کړي، دې ته اډاپټیشن وایي.
نو اوس دنیا تصمیم نیولی دی چې ځمکه اډاپټ کړي دغه اوسنیو شرایطو سره، ځکه هغه کاربن چې فضا ته تللی هغه نشي راټیټېدلی. معنا دا چې دا یو تر لاس وتلی کاڼی دی، خو بدبختانه دا کاڼی راځي زموږ افغانانو او نورو بېوسه او وروسته پاتې انسانانو پر سر لګېږي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وايي په سومالیه کې په نږدې نیمه پیړۍ کې تر ټولو سختې وچکالۍ په میلیونونو څاروي وژلې او د 1.15 میلیونو ماشومانو په ګډون نږدې 8 میلیونه وګړي د لوږې سره مخ کړي دي. خو د افغانستان په شمول دا وروسته پاتې هیوادونه د اقلیمي بدلون په رامنځته کولو کې د پرمختللو هیوادونو هومره ګرم نه دي. پرمختللي هیوادونه ځکه ګرم دي چې له پیړیو راهیسې د خپلو کارخانو په توسن د مځکې اټموسفیر ککړوي وي. خو په خپله پرمختللي هیوادونه له اقلیمي بدلون څخه هومره نه اغېزمنېږي، ځکه دا هیوادونه په زیربنایي لحاظ د اقلیمي بدلون له اغېزو سره تر یوه حده مقاومت کولی سي او په کافي اندازه پیسې لري چې له اقلیمي بدلون سره مبارزه وکړي. Starting tomorrow, the Department of Commerce will launch the first and largest competitive climate resilience regional challenge to provide $600 million to coastal and Great Lake communities. The government of Phoenix wants to be cool and is doing something few cities have done before, using innovative construction materials and urban design to cut the heat. دا د هغه هیوادونو لیست دی چې په 2019 کې د اقلیمي بدلون له اغېزو څخه تر ټولو ډیر زیان ورسېدلی دی. اوس نو دا د پرمختللو هیوادونو اخلاقي او انساني وجیبه ده چې یو خو د اټموسفیر د لا ککړولو مخه ونیسي او بل له وروسته پاتې هیوادونو سره مرسته وکړي چې له اقلیمي بدلون سره ځانونه عیار کړي، ځکه دا بلا له لویه سره همدې پرمختللو هیوادونو رامنځته کړې ده. په 2015 کې د پاریس په غونډه کې 196 هیوادونو له اقلیمي بدلون سره د ګډې مبارزې هوکړه وکړه. نو دوی دغه پرمختللي هیوادونه باید خپلې فابریکې داسې عیارې کړي چې د کاربن تولید لږ کړي. نظر په همدغه پاریس په تړون باندې دوی مکلفې کړي دي چې 3 لارې وکړي، یو به ټکنالوژي مخ ته وړي، یو دا چې پیسې به وروسته پاتې هیوادونو ته ورکوي، یو بل به اډاپټیشن کوي. درې هغه کېږي. اوس نړۍ خو هوکړه کړې ده چې د افغانستان په شمول نور وروسته پاتې هیوادونو ته پیسې ورکوي چې له اقلیمي بدلون سره د تطابق او مبارزې په لړ کې لوی پروژې عملي کړي. خو دا چې افغانستان اوس مهال له نړیوالو بندیزونو سره مخامخ دی، دا پیسې نشي ترلاسه کولی. بله دا چې د اقلیمي بدلون په برخه کې په افغانستان کې 22 پروژې چې د ټولو بودیجه 816 میلیونه ډالره کېږي همدا اوس په ټاپه ولاړې دي. پروژې مثلا د ارغنداب د کرنیزې پروژې د انکشاف لپاره 202 میلیونه پیسې ورکول شوي، هغه اوس عادي په تاریخ کې دي. همدا رقم تنها کرنه نه ده، کرنه اوبه د سولر انرژي لپاره چې په کلیو کې به ډیسټریبیوټډ رینیویبل انرژي ګریډ جوړېده، خلکو ته به برېښنا ورسول کېده. دا پروژه د انکشاف جواب لخوا تطبیق کېده، دا هم ودرېده. بله پروژه د کارزو وه، هغه هم هغه ودرېده. ډېرې پروژې ودرېدې. د جمهوریت کې پیسې راتللې چې هغه وخت تقریبا په کال کې اوسط شکل باندې 300 میلیونه پورې ډالر راتل د اقلیمي بدلون لپاره، چې اوس متاسفانه هغه ټول درېدلي دي. یوازې 10 میلیونه یو څو روپۍ هسې ورکوي چې لږ میده کار پرې وشي، یو دومره یو UNDP او شی باندې. تر اقلیمي بدلون ورهاخوا نورې هم ګڼ شمېر پروژې چې ګټه عامو افغانانو ته رسېږي په ټپه ولاړې دي. یوازې د نړیوال بانک 4 پروژې چې ارزښت یې 600 میلیونه ډالر کېږي په دې خاطر ځنډول شوي دي چې طالبان نجونې زده کړو ته نه پرېږدي. د دې پروژو د ځنډ یا لغوه کېدو تاوان نه یوازې د اوس زموږ کروندګرو او عامو افغانانو ته رسېږي، بلکې د دې اوږدمهاله اغېز دومره ژور دی چې ممکن تر پیړیو زموږ راتلونکي نسلونه هم زموږ د اوسنیو غلطیو په ازاله کولو ستړي سي. دا په دې چې د اقلیمي بدلون ستونزه نه یوازې دا چې جدي ده بلکې بیړنۍ هم ده، او په دې کار کې د یوې ورځې ځنډ جبرانول هم وروسته شاید کلونه وخت وغواړي. د افغانستان په غرونو کې دا طبیعي یخچالونه هم په خورا چټکۍ ویلې کېږي او ورو د محوه کېدو خواته روان دي. ګوره دا څومره ورځې چې د اقلیمي بدلون سره په نه مبارزه باندې تېرېږي، دغه ستونزه لا پیچلې کوي. یعنې دا د تودوخې د زیاتېدو سرعت لوړوي. په تېرو لومړیو کلونو کې خو تودوخه لږ لوړېدله، اوس ډېره لوړېږي. نو په همدې خاطر د یخچالونو ولې کېدا دا نور هم زیاتېږي، په ډېر سرعت سره مخ ته روانه ده. په نورمال حالت کې ونیسو مثلا اقلیمي بدلون نه وي که نه، دا داسې و چې واوره به وشوې، دا به یخ شوې، اوړی به څه ناڅه ولې شول، اوبه به سیندونو ته راغلې، ژمی به چې بیا واورې به وشي، بیا به هماغه ځای ډک شو که نه. اوس کیسه څه ده چې اوس یا ژمی واورې لږ کېږي، باران ډېر کېږي. دا تفاوت د اقلیم تودوالي دی.
نو هغه یخ هلته نه جوړېږي بیرته هغه اولیني حالت ته نه ځي. نو د اقلیمي بدلون ستونزه دا ده چې دا یخچالونه به ولې کېږي او چې یخچالونه ولې شول وړی به څوک اوبه ونه لري. دلته ستونزه ده په سیندونو کې. په جمهوریت کې به شاید کافي ظرفیت موجود نه و چې د اقلیمي بدلون پر وړاندې اغیزناکه مبارزه وکړي، خو لږ تر لږه هغه وخت د نړیوالو ادارو لکه نړیوال بانک، آسیایي پرمختیایي بانک، GCF او نورو سره رسمي اړیکې موجودې وي او په افغانستان کې د اقلیمي بدلون اړوندې پروژې د همدې ادارو په تخنیکي او مالي مرسته او د همدوی تر څار لاندې پلي کېدې. مګر نن سبا افغانستان په انزوا کې دی. د اوس ډسمبر په دوبۍ کې د اقلیمي بدلون 28م نړیوال کنفرانس و. په دې کنفرانس کې د نړیوالو رهبرانو په ګډون د اقلیمي بدلون متخصصان او ساينسپوهان هم راغونډ ول چې په نړۍ کې د اقلیمي بدلون د راتلونکي په اړه مهمه پریکړې وکړي. مثلا په همدې غونډه کې د پاکستان سرپرست لومړي وزیر انور الحق کاکړ د ریچارج پاکستان په نوم د یوې نوې پروژې اعلان وکړ. دا د څه کم 88 میلیونه ډالرو پروژه ده چې د GCF او USAID په مالي ملاتړ پلي کېږي. خو افغانستان ته په دې غونډه کې حتی د ګډون بلنه هم نه ورکول شوې او علت یې موږ تاسو ټولو ته معلوم دی. د دې خبرونې متن او په دې کې کارول شوي منابع زما پر ویبپاڼه وګورئ. د ویبپاڼې لینک د ویډیو په ډسکرپشن کې شته. که غواړئ د اقلیمي بدلون په اړه نور مطالعه وکړئ په واتس اپ چینل کې راسره ملګري شئ. هلته دا ټوله اونۍ د همدې موضوع په اړه ګټورې لیکنې او معلومات خپریږي. د ډاکټر معیار تفصیلي مرکه زما پر یوټیوب کتلی شئ.